دا اوس په دې ورځو کې په دې نږدې ورځو کې یو ایپس دی یو پروګرام دی په دې سوشل میډیا ډیر زیات گردش کوي پای کې خلک خپل قسمت معلوموي نوم خپل ورکوي خپل ټول تفصیل په کې هلته لیکي نو بیا ورته هغه خپل قسمت ښیي چې ستا به مستقبل دسي ته به بادشاه کېږي ته به وزیر کېږي ته به مالداره کېږي ته به فلان 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 او دا پکې یو بل شی دی موت کې سرټیفیکیټ دا پکې یو بله بلا ده ما ډېر دینداره خلک ولیدل چې هغې هم دقه لیکلي وایي الله دې وکړي چې داسې شي وایي دا خو ستا عقیده خرابه شوې ده تا حدیث نه یې لوستلی د الله نبي څه ویلي دا خو د غیبو خبر دی دا پروګرام چې کوم دا ته استعمالی او په هغې کې ته خپل نوم ورکې خپل قسمت پکې ته معلومې دی بار کی تا حدیث سنے اوریدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ نجومی تورغے او سوچ کاہن تورغے چھ غیب و خبر ولا ورکی چھ ستا قسمت دسی او دا تصدیق کو چاو تاریخ شاول د کفر وکو پاغه قران چې کوم په محمد صلی الله علیه وسلم الله نازل کړی دی تو بلی خبر ایمان نہ خلاص شوی خام خلق دیندار طبقه معولی دل چې عقیده خپل قسمتونه معلومه په فیسبوک باندې به شیر کوي الله نه ویریږي دا تاسو په کوم طرف رواني وي ستا قسمت مخکې نه 50,000 کال الله مخکې لیکلی دی 50,000 کال مخکې ستا قسمت هغه لیکلی شوی دی دا په حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا د پیدایش تا 50,000 سال مخکې 50,000 کال مخکې ستا هر څه لیکلی شوي دي ستا د ایپس څه ضرورت دی چې ته قسمتونه معلومې ته خپل قسمت په آخرت کې معلوم کا دین زده کا دین باندې عمل وکړه چې قسمت دې ښه شي اسانې خبرې دي یو غم نه لري قوم چې سړی وژاړي که نه لہذا عقیده چې چا خرابوي کنه د اخره خاتمه اکثر خرابېږي